دا یو ورور سوال کړی دی وایي زه څه پیسې جمع کومه هره میاشت او هغه پیسې نصاب ته رسیدلي د زکات خو مسله هغه دا ده چې کله پې کال پوره کېدو وخت راځي یعنې را روان دی وخت د کال پوره کېدو د هغې نه 2 میاشتې مخکې زه د کور کرایي ورکوم او دا پیسې وزې جمع کوم دقې نه چې کور پې جوړ کړو بل څه تجارت څه پې روان زیاتي پیسې دی جمع کوي خو مسله وی دا ده چې کوم حساب ما لګولی دی کوم وخت چې دا نصاب رسېدلی دی او د هغې نه زه کال حسابوم نو کله چې کال پوره کېږي میاشت 2 مخکې به څه کرایي به ورکوي نو چې کرایي ورکوي نو څه چل به وشي نصاب به ډېر شي کم به شي نو دې تپوس کوي چې دا کله کم شي نو بیا به هم زه زکات ورکوم که نه زه دا کرایي لیټ کم میاشت 2 زکات ورکم بیا کرایي ورکم جواب د دې مسلې هغه دا یاده کړئ موږ به په داسې مثال ووایو چې اولنۍ میاشت ده اولنۍ میاشت د عربۍ اسلامي اولنۍ میاشت وه چې هغه اولنۍ میاشت څه ده د اسلامي میاشت محرم محرم کې یو سړی لګیا دی پیسې ورسره راجمع شو او نصاب ته ورسېدې نصاب د نغدو پیسو څه دی یا 15 ګرامه سره زر یا 595 ګرامه سپین زر 595 ګرام سپین زر او د دې دا پیسې دا دغه نصاب ته ورسېدې محرم کې نو دی به روان محرم کې د دې څه ورکوي زکات به ورکوي که دا نصاب د سره کال تیر کړي دا مسله سره ما ذکر کړې وه چې بیا د دې سره چې څومره پیسې په دې منځ کې لګي نو هغه به دغه نصاب سره شمارلی کېږي هغه به جدا نصاب د هغې نه ګورئ هغه کال کې به دننه دا راځي دا نشته د هر بیا خو به د هر ریال جدا حساب کې چې دا د دې کال دی او دا د دې وخت او دا د دې وخت نو ته به روان محرم کې د دې زکات ورکړې خو دی وایي چې د ذوالقیدې په میاشت کې به زه څه ورکوم کرایي به ورکوم دا داسې مثال ورکوم د میاشتو تاسو پوه شئ ذوالقیدې په میاشت کې به زه کرایي ورکوم د هغې سره به نصاب کم شي موږ دا وایو ګوره کیدی شي نصاب کم نه شي ځکه چې نصاب هسې به تاسو سره پوه کولو دپاره به دا ووایم چې نصاب مثال کې 100 ریاله شو یا 100 روپۍ او کاله پورې د سره دا پیسې پرتې دي نو په منځ کې وله نور هم راځي ځکه چې هغوی زه هره میاشت پیسې جمع کوم په منځ کې نور هم را رواني نور هم را رواني دا به دقې سره شمارلی کېږي نو کیدی شي د کرایي وخت راشي او د کرایي پیسې د ته لرکې او نصاب بیا هم څه شي هغه پوره پاتې دا خو واضح ده چې زکات به ورکوي دویم دا چې دې ته هغه لرکي نو نصاب کمیږي نو چې نصاب کم شو په ده باندې زکات نشته اوس چې کرایي ته ورکړه موږ ورته باقي پیسو ته وګوره نصاب ته رسي یره نصاب ته خو نه رسي کمی شوې چې کمی شو بس زکات یې نشته او چې کله دغه نصاب بیا پوره شو بیا به نوی حساب سټارټ شي پوه شوې په دې مسلې که نه ښه اوس دلته دی وایي که زه د کرایي لیټ کم میاشت 2 او دا زکات ورکم او بیا کرایي ورکم نو دا به څنګه موږ وایو دا هم غلطه طریقه ده الحمدلله رب العالمین د چا سره ظلم نه کوي الله زموږ نه دا نه غواړي چې موږ د کال انتظار وکړو او په دې کې موږ د یو سړي حق ځان سره ونیسو الله مهربانه باچا دی اته په دې نه رانیسي ځکه چې ته دا کار قصدن خو نه کوي نو دا موږ ته نه وایو چې او ته میاشت 2 صبر وکړه ولې صبر وکړه دا خو پردی حق دی کرایي ته د هغه سره اتفاق کړی که دکان کرایي ده که د کور ده که د ګاډي که د هر څه ده تا اتفاق کړی زه به تاله دا په دې میاشت کې درکوم نو په مسله ورسېدی که نه که ونه رسېدی